بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جمع مو پر تن وي. مرګلو تیر درسي لیکچر کې البته موږ په ډاینامیک وربس او سټیټیو وربس باندې خبرې وکړې. ما وویلې چې ډاینامیک وربس کاملا د سټیټیو وربس په مقابل کې وجود لري. مطلب دا چې ما درته ویلي چې ډاینامیک وربس یا د اکثره اکشن وربس دي چې اکشن کارول کیږي یا ټول کنټینوس یا پروګریسیو ټینسز کې ډاینامیک وربس کارول کیږي. ډاینامیک وربونه هغه چې معمولا په اکشن دلالت کوي، اکشن لپاره کارول کیږي او دې ترڅنګ معمولا ای ان جی اخیستی شي، یعنی پارټیسیپل پریزنت پارټیسیپل حد کې کارول کیدای شي او دې ترڅنګ معلوم داره چې پریزنت پارټیسیپل فورم په ټول کنټینوس ټینسونو کې کارول کیږي. نو ډاینامیک وربونه هغه وربونه دي چې هغه ګرامټیکلی خواړای شي، مشکل نشته، ستونزه نشته. برعکس سټیټیو وربس یا مثلا نان ډاینامیک وربس هغې په باره کې موږ وویلې چې دا معمولا دې سره ای ان جي نه کارول کیږي. نو دې په ځای چې کنټینوس ټینسونو کې وکارول شي، بهتره ده چې په اړوند سمپل ټینسونو کې وکارول شي. دې ترڅنګ نورو ټینسونو ته یې کارونه په سمپل پریزنت ټینس یا پریزنت انډیفینټ ټینس کې بیخي زیاته دی، ځکه چې سټیټیو وربونه معمولا په سمپل پریزنت ټینس کې البته نسبت نورو ټینسونو ته ډېر کارول کیږي. نو په دې اساس باندې معمولا ای ان جي نه اخلي. خو یو خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا دی چې ډاینامیک وربونه اکثریت دي او سټیټیو وربونه محدود دي. نو هغه سټیټیو وربونه چې هغه په انګلیش ګرامر کې ډیر کارول کیږي نسبتا هغه موږ تیر درسي لیکچر کې واضح هم کړه چې مثلا هغې کې مثلا وانټ یا نیډ یا هاو او هاس په نامه داسې نور سټیټیو وربونه وو چې کومو حالات کې او کومو مواردو دپاره کارول کیږي. نو هغه باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړو. انشاءالله کومه ستونزه به نه وي، ځکه چې مرګلو دغسې څه پیغام نه و کړی چې هغې کې کومه ستونزه وي. د هغې ستونزې حل دپاره موږ اقدام وکړو. نو په دې اساس باندې زیات مرور او تکرار یې اړین نه بلمه. نن مرګلو موږ چې څه موضوع ټاکلی دی هغه د نورو موضوعاتو سره یو متفاوته موضوع دی، خو بیا هم د انګلیسي ژبې څخه خارج نه دی. دا چې خاص انګلیسي کې نه، دا په ټولو ژبو کې ډېر اساسي رول لري چې په دغو مواردو باندې پوه شو. هغه پنکچویشن یا پنکچویشنز یا پنکچویشن مارکس دي، چې یعنی ځینې علایم یا ځینې نښې نښانې داسې دي چې په لیکنه کې البته د هرې ژبې اساسي رول لري. نو نن ما د انګلیسي ژبې په لیکنې دپاره چې مثلا موږ په دا پوه شو چې چیرته کومې نښې وکاروو، چیرته کوم علایم وکاروو چې معقول وي. نو په دې اساس باندې ما نن د پنکچویشنز موضوع انتخاب کړی دی، ځکه چې الحمدلله تاسو هغه انګلیسي زده کړه. د انګلیسي تاسو اوس لکه د ګرامر له نګاه ښې معقولې خبرې کولی شئ، صحیح خبرې کولی شئ، تاسو مثبت منفي سوالیا په ټولو خبرو باندې پوهېږئ. ولې یوازې یو ستونزه چې تاسې البته ډېر د هغې ستونزې هغه لرئ او د هغې اشتباه مرتکب کېږئ، هغه د رایټینګ په برخه کې د پنکچویشن په ندروست استفاده کونه یا کارونه دی. نو په همدې اساس د مرګلو په غوښتنه او مې لازمه وګڼله چې پنکچویشن باندې باید بحث وشي. مرګلو پنکچویشن په هره ژبه کې ډېر اساسي رول لري. په پښتو ژبه کې د علایمو یا د نښو نښانو د لیکنو په خپل ځای کارونه ډېر اساسي رول لري. په عربي کې ډېر اساسي رول لري. که چېرته پنکچویشن دغه علامت ګذاري په غلط ځای کې وشي، نو ممکن د هغه متن یا د هغه جملې مفهوم بیخي یا برداشت دقیق نه واوسي. دا لوستونکو ته ډېرې سختې ستونزې ایجادوي چې یعنی دغه نښې یا دغه علایم په خپل ځای کې دقیق ځای کې کارول شوي نه وي. نو واقعیت لوستونکو ته ډېری ستونزې زیږوي او دې ترڅنګ د جملې یا د هغه متن یا د هغه فقرې یا مثلا په اړوند کوم عبارت کې عبارت نه برداشت سختېږي او یا برداشت هغسې نه وي لکه څنګه چې د لیکونکي هدف یا موخه وي. نو په دې اساس باندې لیکنه ډېر اساسي د لیکنې دپاره یا په لیکنه کې د علایمو درست کارونه ډېر اساسي رول لري. دې ترڅنګ مثلا په عربي کې د قرآن کریم کې چې د وقف علایم دي چې دا وقف مطلق دی او مجوز دی او جایز دی، مثلا دلته کیږي نه کیږي. دې اساسي هدف دا دی چې عربي د ډېرو مورنۍ ژبه نه دی، چون قرآن د الله کلام دی. نو دې په خاطر چې دقیق په هغه مفهوم لکه څنګه چې د اشارې یعنی د الله هدف په همغه مفهوم
ولوستل شي همغه مفهوم واخیستی شي، نو بیا د اهل لغت یا د عربو لخوا ورته عین پنکچویشن کارول شوی دی تر څو د دې نه غلط مفهوم وانخیسته شي. نو په دې اساس زه طبعا په پښتو ژبې کې به زه ځینې تاسو ته عبارتونه ښیم چې هغه عبارت یعنې که چېرته موږ پنکچویشن غلط ځای کې وکاروو نو طبعا معنا یې کېږي طبعا، او په انګلیسي کې هم همداسې دی، که پنکچویشن درست ونه کارول شي بلکل مفهوم بدلېږي. ما تاسو ته ویلي وو د انټونیشن کوېسچن په نامه تاسو ته یو رقم سوالیه ما ښودلې وه چې هغه په خپل ذات کې مثبته جمله دی، ولې د سټرس په اساس باندې په هغه سوالیه باندې بدلېږي. مثلا تعجب دپاره هم ځینې وخت کارول کېږي. زه ووایم مثلا موږ په صنف کې یو کس مثال د خبرې د احمد په نامه تنبلترین شاګرد په صنف کې یا تنبلترین صنفي مثلا د احمد په نامه و، زه اوس اورم چې احمد ډاکټر دی، نو زه تعجب په خاطر احمد وبخښئ چې دخیل زنګ نو څوک ما ته وایي چې احمد ډاکټر دی، نو زه چې دا تعجب کوم هغه وایي چې احمد از ا ډاکټر، زه وایم چې احمد خو ډېر تنبلترین همصنفي زموږ یا تنبلترین شاګرد نو ډاکټر کېدنه د احمد دا لږه د ده لیاقت سره اړخ نه لګوي. نو په دې اساس د تعجب دپاره زه عین مثبته جمله تکراروم، احمد از ا ډاکټر، احمد از ا ډاکټر، احمد ډاکټر دی. نو که چېرته اوس خو دا ما په سټرس باندې ته پوهېږي چې دا سوالیه دی احمد از ا ډاکټر ولو که جمله مثبته، خو که چېرته زه دا په تختې یا په لیکلو یا تحریري شکل سره څوک ولیکي چې احمد از ا ډاکټر سوالیه ورته واچوي او تا ته ممکن دا سوال پیدا شي چې دا خو جمله مثبته دی سوالیه ولې، نو په دې اساس باندې دا ډېر اساسي رول لري. کله چې سوالیه وي نو ته باید پوه شې چې دا پوښتنه دی، او که سوالیه نه وي ټکی یا نقطه وي نو ته باید پوه شې چې دا ډیکلیریټیو سنټنس دی، یعنې دې کې یو مثبت اړخ پروت دی یا منفي دی، نه دا چې سوالیه. نو کله جمله ځینې وخت کې مثبته وي، زه وایم چې احمد ډاکټر دی، که زه نقطه یا ټکی کېږدمه دا په مثبته جمله دلالت کوي، یا احمد ډاکټر نه دی نو دا په منفي جمله دلالت کوي چې نقطه ټکی کېږدم. که همدغې جملې ته د دواړه جملې چې ما یو مثبت او منفي وویلې چې احمد ډاکټر دی یا احمد ډاکټر نه دی، که همدغو جملو په اخر کې زه کوېسچن مارک یا د سوالیې علامه کېږدمه نو طبعا تاسې به احمد ډاکټر دی احمد ډاکټر نه دی دا دواړه منفي مځکه ټکی کېږدم منفي او مثبته کېږي. که زه وایم احمد ډاکټر دی نو که سوالیه کېږدم دا سوالیه شوه، احمد ډاکټر نه دی نو دا هم عین جمله په جملې کې هیڅ د جملې په ترکیب کې د ګرامر له نګانه هیڅ مشکل نشته، هیڅ ما کلمات پس و پیش نه دي کړي، مخته شاته مې کلمات نه دي کړي، عین کلمات عین طرز هر څه ما وکارول، ولې فقط یو ټکی د جملې سرنوشت ته تغییر ورکوی شي، یو کوېسچن مارک مکمل د جملې مفهوم ته تغییر ورکوی شي، د مکمل د جملې یا د هغه قایل یا د ویونکي هغه هدف او موخه واضح کوی شي. نو په دې اساس په ټولو ژبو کې خاص کر په انګلیسي ژبه کې هم د پنکچویشن یا د علایمو په خپل دقیق ځای کې کارونه ډېر اساسي رول لري. نو نن موضوع مې مرګلو ځانګړې کړې دی د پنکچویشن مارکس یا د علایمو دپاره چې په دا پوه شو چې مثلا فول سټاپ څه شی وي، یا پیریډ چې ورته وایي په امریکن انګلیش کې، برټش کې فول سټاپ ورته وایي، یا کاما چې دی او کاما کله کارول کېږي، مثلا کالن کله کارول کېږي، سیمی کالن کله کارول کېږي، مثلا د پرانتھیسس چې دی یا بریکټ چې دی کومو مواردو دپاره کارول کېږي، کوېسچن مارک او کوټیشن مارک ایکسکلیمیشن مارک، مثلا دا د کومو مواردو دپاره سلش یا ډیش او هایفنې، دا مثلا کومو مواردو دپاره د پنکچویشن کارول کېږي، دا په لیکنه کې یا په تحریراتو کې البته ډېر اساسي اخبار کې، مجلاتو کې، کتابونو کې، مثلا داسې ځینې یا خلک عبارتونه لیکي، نو په عبارتونو کې دغه ډېر اساسي رول لري چې تاسو دې سره بلد شئ. له بده مرغه نن سبا اکثره دغسې مرګلي په هغه کې البته په فیسبوکونو کې یا ټویټرو کې داسې لیکنې کوي چې له بده مرغه هغه د لیکنې په تحریري شکل ځینې ستونزې لري او ډېر داسې مطرحې څیرې له بده مرغه چې هغه لیکنې کوي په فیسبوک کې، خو یغو نه کما په خپل ځای کې دی، نه سوالیه دی، نه فول سټاپ صحیح دی، نه ایکسکلیمیشن مارک شته، نه د پنکچویشنو کې دوی اساسي ستونزې لري. البته دوی د پنکچویشنو په کارولو نه پوهېږي چې دا چېرته وکارول شي، بس خپله خوښه یې کوی کاروله او کوی نه کاروله. نو په دې اساس باندې مرګرو نن مې لازمه وګڼله ځکه تاسې د انګلیسي ژبې د زده کړې هغه لړۍ ته داخل شوي یئ چې
تاسې اوس انګلیسي ژبه زده کړه نو تاسې به وروسته د دې نه متنونه لیکئ، عبارتونه به لیکئ، ترجمې به کوئ، طبعا موضوعات به لیکئ، څېړنې به کوئ، یو خپل اظهار نظر به کوئ په د مجازي نړۍ کې. نو په دې اساس لازمه ده چې تاسې هغه پنکچویشن دقیق وکاروئ. نو مرګلو زه کمره اړوم تختې ته، انشاءالله اوس به پنکچویشن باندې کار کوو چې څنګه او چیرته وکارول شي، او څو عبارتونه به درته ښیم چې پنکچویشن په دقیق ځای کې ونه کارول شي نو طبعا معنا یې بدلیږي. زه درته اوس هغه هم ښیم چې کله او ولې معنا بدلیږي. مرګلو دې په خاطر چې موضوع تاسې ته ښه واضحه شي، خدای دې وکړي اول خو چې د تخته صفحه معلومه شي په دې کې کومه ستونزه نه وي. که بیا هم څه ستونزه وه مرګلو تخته یا سمه نه لیدی کېده یا بله څه ستونزه وه تاسې کولی شئ ووایئ. زه به د لایټ لږ شاته کړمه چې تخته واضحه شي. ښه مرګلو اوس به زه پنکچویشن مارکس یا دغه د اول خو تاریخ باید نن د نهمې میاشتې یا د سپتمبر 18 تاریخ دی د 2019 کال. نو پنکچویشن مارکس زه باید پنکچویشن او پنکچویشن مارکس نو دا زه باید ووایم چې د علایم د پنکچویشن چې موږ کاروو مرګلو دا څه دي. اول خو په دې لږه رڼا درته اچومه چې د پنکچویشن څه ولې ضرور دي، ځکه ځینې وخت کې لوستونکي ته ستونزې ایجادوي، لوستونکي دپاره یا مفهوم کې تغییر تحول راځي، ابهام په جملې کې د پنکچویشن غلط کوونې په اساس باندې ابهام راځي. یا مثلا زه په پښتو کې هغه لیکمه چې تاسې ښه پوه شئ. مثلا هسې یو مثال لیکمه، که زه ووایم چې دا لږ غټ لیکمه چې تاسو که زه ووایم چې جګیږه ما، مثلا موږ تاسو ساده پښتون کې یا کښېنه یا کېنه، صحیح شو، جګیږه ما کېنه، زه که چېرته د کما دلته واچوم، صحیح شو، که زه د کما دلته واچوم وګورئ مرګلو پنکچویشن طریقه جګیږه ما، صحیح شو، د کما دلته واچوم، د کما به زه په بل هغه باندې ولیکم چې تاسې پوه شئ. لږه اشاره. ښه که زه مرګلو ووایم چې جګیږه ما کېنه یا دغه سرچپه پېښ که داسې ولیکمه یا مثلا په د پښتو کې جګیږه ما کېنه، صحیح شو، دا ما یو عبارت د پښتو ولیکلو چې جګیږه ما، بیا یو وقف دی، بیا وایم چې کېنه، دا معنا چې زه ته ته چې don't stand up sit down، دا معنا چې don't stand جګیږه ما، دا اصلا مثلا نهی دی جګیدونه چې ته جګیږه ما، او کېنه مثال یا نفي دی په اصطلاح یا منع کول دی یو چا دی د جګیدونه، او کېنه امر دی په کېناستو باندې، صحیح دی. که زه دغه کما دلته کما دلته ووایم دا کما دلته راوړم، زه ووایم چې جګیږه ما کېنه، وګورئ مرګلو په مفهوم کې څومره لوی فرق دی. جګیږه ما کېنه، که زه وایم چې جګیږه ما کېنه یعنی زه درته وایم چې stand up don't sit down، وګورئ څومره یعنی امر دی په جګیدو او منع دی د کېناستو نه. جګیږه یعنی امر دی په جګیدو باندې، ما کېنه یعنی منع دی د کېناستو نه. خو که زه د کما بیا درته وایم دلته بیخي مفهوم برعکس شو، زه وایم چې جګیږه ما، دلته امر دی د نه کېناستو او مثلا منع دی د نه کېناستو او امر دی په جګیدو، یعنی دلته کېنه او جګ. نو مطلب دا وګوره یو کما دومره یو لوی فرق په یو عبارت کې راوستی شي. دغه تیرو د پارلمان ولسي جرګې انتخابات چې وو دا د کې د مرګلو ډېر شعار لیکلی وو. یو مرګلي بیا ماته د یو شعار عکس یې اخیستی و، هغه عکس یې ماته راولېږلو، نو هغې داسې لیکلی وو. ښه هغه به هم زه درته ولیکم دې په خاطر چې دغه هغه مفهوم واضح شي. خدای دې وکړي په دا هغې په فارسي لیکلی وو. په فارسي کې داسې لیکلی وو چې مرد شعار نه مرد وبخی چې دا نه مرد وبخی نه مرد عمل. مرګلو دغه ټکي ته یې ګورئ
دغه هغه لیکل شوي وبښئ دا کمه زه دلته واضحه کړمه چې تاسو د ښه چې دلته کړو وایي مرد شعار نه مرد عمل صحیح دی یا هغه لیکلي و چې مرد شعار یعنی د شعار کس یعنی د شعار کس نه مرد عمل یعنی د عمل والو خنده ها شعار ورده شعار ورکی دوی هدف دو چې مرد شعار نه مرد عمل خو دوی د کما بځای استفاده کړي و دومره لوی مفهوم کې فرق راوستو بیخي نو یغه هدف دا و چې د کمای باید دلته اچولی وای لبد مرغه کما دلته تتللی وای اصلا د کما باید دلته راغلی وای چې مرد شعار نه مرد عمل خو دلته فقط دغه کما دلته راغلی و د خپل مکمل مفهوم کې فرق راغلو نو په دې اساس مرد شعار نه مرد عمل دا د چې عمل کوي شعار نه کوي که ځان چې مرد شعار نه مرد عمل دا معنی چې شعار کوي عمل نه کوي نو وګوره دا څومره لوی فرق دی په کې مثلا بیا درته وایم چې زه دلته مثلا که زه داسې ولیکم چې مرد مثلا شعار نه مرد عمل وګوره داغه او دا څومره یو بل سره فرق لري خاص پنکچویشن کې یعنی پنکچویشن دومره اساسي رول لري او زه په انګلیسي کې طبعا یو هغه درته لیکم اخر کې به زه انګلیسي کې تاسو ته ولیکم خو اوس راځم اصلي خبرې ته اوس تشریح وضاحت ته راځم نو تاسې پوه شوئ چې واقعیت پنکچویشن یا نښې دقیق ځای کې کارونه څومره اساسي رول لري ځینې وخت لوستونکي ته ستونزې ایجادوي او ځینې وخت کې مفهوم بیخي برعکس کوي نو په دې اساس مرګلو دا ډېر اړین دی چې تاسې پوه شئ چې دقیق پنکچویشن چیرته وکاروئ زه اوس شروع کوم د اول نه اول مرګلو راځم اول دغه ټکي ته چې امریکن انګلیش کې پیریډ یا په برټش انګلیش کې فول سټاپ ورته وایي فول سټاپ دا دغه ټکي ته وایي چې موږ تاسې ټکی ورته وایو ټکی په پښتو کې ټکی ورته وایي یا فارسي کې نقطه ورته وایي نقطه نو نقطه یا ټکی یا په برټش انګلیش کې فول سټاپ یا امریکن انګلیش کې پیریډ ورته وایي نو دا نقطه چېرته کارول کیږي نقطه مرګلو کله چې یو د قایل یا د ویونکي جمله مکمله شي هغې اخر کې ټکی کاروي چې دا ټکی په مثبته او منفي جمله کې کارول کیږي په مثبته او منفي جمله کې کارول کیږي مثلا دې ته ډیکلیریټیو سنټنس کله چې یو څوک ډیکلیر کوي یو خبرې په باره کې وضاحت ورکوي نو دا د ډیکلیریټیو سنټنس په اخر کې استفاده کیږي so full stop or period is used at the end of declarative sentence end of declarative sentence ځکه چې declarative sentence مرګلو ما تاسو ته ویلي دي چې declarative sentence دا معنی چې یو ویونکی خپل هدف واضح کوي declarative sentence ما تاسو مخکې لیکلي و چې دا پازیټیو کیدای شي سنس او دا نیگیټیو هم کیدای شي نو مطلب دا چې تاسو کولی شئ چې په برټش کې یعنی فول سټاپ یا امریکن انګلیش کې پیریډ یا ټکی چې موږ تاسو یا نقطه په فارسي کې ورته وایي نو تاسو کولی شئ چې فول سټاپ یا ټکی دغه منځ کې دغه ټکی تاسو کولی شئ چې په اخر د جملې کې استفاده کوئ او یا مثبته او یا منفي جمله کې وکاروئ مثلا که زه ووایم چې he is my teacher دا جمله مکمله شوه چې مکمله شوه مرګلو دلته فول سټاپ یا پیریډ به حتما اچوئ he is my teacher نو دغه دا معنی چې تاسو به حتما په اخر کې دغه پیریډ اچوئ ځکه دا جمله مثبته ده یو بله که تاسې دویمه جمله مرګلو شروع کوئ نو دویمه جمله مستقله ده تاسې به یو سپیس ورکوئ او دلته بل هغه چې کوئ دا به کیپیټل کوئ غټ به یې کوئ کله چې جمله مکمله شوه سپیس دلته به یو سپیس ورکوئ مرګلو بیا به بل حرف یعنی جملې ابتدا کیږي جملې ابتدا به تاسې طبعا په غټ حرف کیږي لکه دلته ایش په غټ شوی دی دلته چې فول سټاپ شو مطلب دا چې جمله مکمله شوه عبارت بس بلې جملې ته چې ځي دلته یو سپیس ورکړه د رایټینګ له نګاه نه تاسې به د بله جمله بیا هم په غټ شي
he is not present today. مثلا ناسي he is not present today. یا غنن ازیر نه ده دلته بیا full stop. He is my teacher. دلته بیا full stop بیا space. He is not present today. نو وګورئ not راغلی. تاسې مرګلو پوهیږئ چې کوم ځای کې not وي هغه جمله نیګیټیو وي او چې not نه وي اخر کې تاسې دغه full stop نه هم پوهیږئ چې دا جمله مثبته ده. نو مطلب دا he is my teacher دا جمله مثبته د مثبتې جملې په اخر کې مرګلو همیشه پیریډ یا فول سټاپ یا ټکی به استعمالوئ چې استعمال مو نه کو د لیکنې له نګاه نه تاسو لوی اشتباه وکړه. یعنې که څوک په رایټینګ کې تاسو نمرې درکوي نو بالکل تاسو نمرې کمې شوې ځکه چې تاسو ولې په ډیکلیریټیو سنټنس کې اخر کې تاسو ولې فول سټاپ ونه کارول یا پیریډ یا ټکی مو ونه کړ. he is my teacher فول سټاپ واچوه بیا سپیس ورکه دویمه جمله چې شروع کیږي ځکه جمله دا مکمله شو هغه به په غټ حرف. مرګلو ستاسو نمرې په دې هم کمیدای شي په دې هم کمیږي چې تاسو د جملې شروع په کوچني ولیکئ. هی که داسې ولیکئ دا نمرې تاسو دا غلط دی. جملې شروع به تاسو په غټ حرف کوئ. نو دلته چې یوه جمله ختمه شوه بله شروع کیږي د بلې جملې ابتدا دی د یوې جملې انتها د بلې ابتدا نو دا به تاسې هی بیا به هم تاسې په غټ he is not present today دا منفي جمله د منفي جملې په اخر کې فول سټاپ یا پیریډ کارول کیږي. دا ډېر مهمه خبره وه مرګلو. نو ما درته وویلې چې دوې خبرې مې درته وکړې دوې. یو مې درته وویل چې فول سټاپ د جملې په اخر کې کارول کیږي یو مهمه خبره او په سر کې نه کارول کیږي په وسط کې نه په اخر کې. دویمه خبره دا وه چې دا ډیکلیریټیو سنټنس یعنی په پازیټیو او نیګیټیو سنټنس کې کارول کیږي. دا معنی چې انټراګیټیو کې یا سوالیه کې نه کارول کیږي. نو دا هغسې he is my teacher تاسې نقطه واچوئ. مثلا I have two brothers اخر کې نقطه واچوئ. I have two brothers ځکه جمله مکمله شوه. مرګلو خدای وکړي چې په دې باندې پوه شوي وئ. ښه راځمه بل پنکچویشن ته. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وئ په دې مو دماغ خله شوي وي. دویم مرګلو چې موږ تاسو ډېر وسه کاما یا مثلا موږ تاسو کاما ورته وایو په پښتو کې. نو کاما لکه دغسې مثلا دا نو کاما یا کاما به نه وایي کاما په انګلیسي کې کاما مرګلو لکه په عربي کې واو چې دی واوی عطف چې ورته وایي د کوم واو چې په پښتو کې د دا واو یا په عربي کې واوی عطف چې ورته وایي د عطف دپاره چې کارول کیږي او چې موږ تاسو پښتو کې وایو چې او یا انګلیسي کې وایو چې end دغه د end د مخنیوي دپاره کیږي. کله چې یو جمله کې یو لیست وجود ولري هغه لیست او په ځای مو کولی شو کما استفاده کړو. مثلا زه وایم چې خالد صابر جابر او دغسې دا ټول زه وایم چې ټوله شاګردان دوی شاګردان دي. زه وایم چې خالد او شاکر او صابر او خالد مثلا دا ټول شاګردان دي. زه او په ځای نه وایم کما استفاده کوم. نو زه به وایم چې مثلا خالد صحیح شو زه چې خالد and جاوید and صابر and بصیر. نو داسې چې وایم زه کما استفاده کوم. کما مثلا صابر کما مثلا جاوید صحیح کما چې بس چې څومره کما چې کوي او چې بل شروع کیږي چې بل اخیری وي نو تاسې and وکاروئ. او خالد صابر جاوید and فاروق مثال are my brothers زما ورونه آخر جمله مکمله شوه چې څه وکاروم فول سټاپ. نو تاسې کما مرګلو دی او د مخفي سره تاسې کولی کما وکاروئ. خو فکر کوي مرګلو په انګلیسي کې دوه اپشنې دي. تاسې چې کله and وکاروئ
اینډ تاسو دلته بیا اخري دپاره بیا کما نشئ کوی ځکه چې د کمې دپاره اینډ وکارول شو او دغه کما د اینډ مخنیوي لپاره کارول کېږي نو کله چې اینډ راغلو د کمې کارونې ته ضرورت نشته ولې کله کله کارول کېږي نو ته دوه اپشن لري خواښه دې که دلته په انګلیسي کې کاروي او که نه یې کاروي خو نورو ژبو کې نه په انګلیسي کې دواړه اپشنه لري دلته هم اچوی شئ که خوښه مو وي او که نه وي نشئ اچوی ځکه چې اینډ د هغې نمایندګي کوي خالد کما صابر کما جاوید اینډ فاروق آر مای برادرز په آخر کې به مرګلو تاسو چې شی کوئ فول سټاپ یا پیریډ به اچوئ ولې چې جمله مکمله شوه جمله مثبته دی نو ما درته وویل چې په پازیټیو او نیګیټیو سنټنس آخر کې پیریډ یا فول سټاپ په برټش انګلیش کې ورته وایي تاسې کولی شئ چې وکاروئ ښه دا همداسې په ده مرګلو انشاءالله چې په دې کې به کومه ستونزه نه وي نو انشاءالله مخکې ځمه نو عربي کې واو عطف چې ورته وایي و مثلا خالد صابر جاوید و فاروق چې دلته وایي مثلا که وایي چې اخو مثلا یا اخوانی یا ما ورونه دي مثلا تاسې کوی شئ چې د اخواني زما ورونه دي خالد صابر جاوید و لکه دغسې و اینډ دپاره نو تاسې کوی چې خالد و صابر و جاوید و فاروق نو تاسې د و د یعنې د واو عطف د مخنیوي په خاطر تاسې رایټینګ اصولو مطابق کوی شئ چې هغه کوي پوه شوې دا همداسې په ده ښه مرګلو ځو دریم پنکچویشن ته چې هغه چې شی دی تاسو مرګلو د ده سره طبعا بلد یې د موږ هم بحث کړی دی د اکسکلیمیشن مارک سره هم بلد دی انشاءالله کوشچن مارک سره حتما بلد دی کوشچن مارک ښه کوشچن مارک مرګلو دغه پوښتنې علامې ته یایي دغه چې دا داسې کارول کېږي صحیح دی دغه که په انګلیسي کې داسې کارول کېږي په پښتو کې بیا د مخ داسې کېږي نو تاسې خوښه چې که چېرته پښتو لیکئ نو مثلا زه وایم چې احمد چېرته دی صحیح شو مثلا که زه وایم چې چېرته دی نو زه دغې په پښتو کې دغه مخ داسې کېږي خو که زه په انګلیسي کې وایم چې where is مثلا احمد صحیح شو ځکه where is احمد نو په انګلیسي کې دا مخ داسې کېږي نو تاسې د دغو طریقې سره باید بلد شئ چې په انګلیسي کې یې دغه طرف ته باید مخ وانه اړوئ یعنې دغه طرف ته یې واړوئ یو او په پښتو کې یې داسې مخ روانه اړوئ ای طرف ته نو مقصد تاسې باید دغه طرز د لیکنې سره بلد وئ چې په پښتو کې څه رقم ته لیکل کېږي ما درته وویل چې په انګلیسي کې داسې مخ واړوئ په پښتو کې ای طرف ته مخ واړوئ نو د دې نوره دواړه دې ته مرګلو کوشچن مارک یا سوالیا ورکېږي نو په دې اساس ښه نو دا د لیکنې طرز کې فرق و خو انګلیسي کې موږ داسې یعنې کوو ما درته طریقه وښوده انګلیسي کې داسې کارول کېږي مرګلو دا په سوالیې کې کارول کېږي ما درته وویل چې که هم انفارمیشن وي او که دغسې سمپل کوېسچن وي یا کوېسچن وي یا انټونیشن کوېسچن وي یا انکلوډېډ کوېسچن وي چې خاص سوالیا نو تاسې کولی شئ پوښتنه کې کوېسچن مارک وکاروئ مثلا مخکې خو دا چې زه وایم چې where are you ته چېرته یې نو where are you تاسو مرګلو د اخر کې سوالیا وکاروئ ځکه چې دغې علامې نه معلومیږي چې دا سوال که تاسې where are you دا سوالیه د اخر کې مو د سوالیې علامه ونه کاروله د انګلیسي د رایټینګ د اصولو مطابق تاسې د یوې اشتباه مرتکب شوئ نمرې مو طبعا کمیږي یا مثلا yes no question وي زه تاسو ته وایم چې are you a teacher آیا ته استاد یې نو دغه ځای کې مرګلو yes no question دی تاسې کولی شئ چې واچوئ اخر کې سوالیې علامه ځکه دا سوال دی صحیح شو یا مثلا ما کسه ګوره مخکې درته وویلې چې he is صحیح دی he is a teacher هغه استاد دی ما درته وویل چې که دلته زه فول سټاپ واچم he is a teacher هغه استاد دی دا مثبته جمله دی فول سټاپ راځي خو که ما سوالیا واچوله دا معنی چې پوښتنه ده انټونیشن کوېسچن he is a teacher یعنې تعجب دپاره کارول کېږي موږ وایو چې هغه استاد دی he is a teacher مثلا دا د تاکید دپاره
ښه ستا ارمان صاحب تاسو وایئ چې اواز مو ښه نه دی البته الله دې وکړي نور مرګلو اطمینان راکړئ که اواز صحیح نه وي چې اواز باندې ګوتې ووایو ځکه دغه درس مهم دی او که نه فکر کوم چې معمول مطابق خو زه همداسې امام اواز وي ښه he is a teacher که ګورئ مرګلو د پنکچویشن ما درته وایي چې دومره رول لري که تاسې فول سټاپ یا پیریډ په اخر کې ورکړئ د جمله مثبت he is a teacher هغه استاد دی خو که چېرته سوالیه علامه ورکړي یا کوشچن مارک ورکړئ نو دا سوالیه دی he is a teacher یعنې هغه استاد د تعجب دپاره دا کارول کېږي ښه ډېر ښه دا تاسو اواز مو سم دی نه پوهېږم ستا فکر کوم ستا هغې د موبایل سپیکر به خراب نو ما کې د زکام علایم ډېره پیدا شوي خو دومره هم خراب نه دی چې هغه پوه نه شي چې زه څه وایم نو he is a teacher دکه فول سټاپ جمله مثبت او اخر کې څه وایي he is a teacher خاص وګورئ دغه پنکچویشن دومره رول لري د پنکچویشن دومره رول لري چې د هغه لیکونکي هدف نښه کوي چې هدف یې سوالیه او مثبته ارمان صاحب تاسو چې لکه ممکن وقت خدای دې وکړي چې دا شي دغه انټرنیټ ستونزه وي بس الله دې وکړي چې بیا شاته مشکل نه وي ښه ډېر ښه اشرف زی صاحب یعنې بیخي سم دی ښه ډېر ښه مرګلو نو تا ما وویل چې پیریډ یا فول سټاپ چېرته کارول کېږي کوشن مارک چېرته کارول کېږي نو دې او په کارونه تاسو پوه شئ او ما دغه درې موارد ما درته وویل چې دا ډېر مهم و اوس ځمه نورو مواردو ته انشاءالله داخلېږم دا مې خوښ وی وبخئ دا درېیم مورد و چې ما پرې خبرې وړې دلته به درېیم یعنې کوشن مارک دا درېیم و خو مرګلو بیا هم یو اشاره کومه چې دا په پښتو کې به تاسې دغسې به یې ته ووایئ صحیح شو چې په پښتو کې دې طرف ته راتاو نه کوئ کوشن مارک عین کوشن مارک دی خو پښتو کې د مخې طرف ته وړي ځکه پښتو دغسې راځي او انګلیسي دغسې راځي انګلیسي طرز د لیکنو مثلا دا د پښتو دی او دا د انګلیسي دی نو طبعا دغو مخونه په انګلیسي کې داسې کېږي او په پښتو کې داسې کېږي او په انګلیسي کې داسې کېږي نو مخونه مې یو بل ته راوړي ښه نو تاسې خدای دې وکړي چې په دغه هغې کې بیا اشتباه ونه کوئ انګلیسي ته د پښتو کوشچن مارک او پښتو ته د انګلیسي کوشچن مارک ورکړئ نو دغه ټکي مو فکر وي ښه مرګلو یو بل شي ته څمه چې هغه ښه څلرم البته اپاسټرافي په نامه اپاسټرافي مرګلو اپاسټرافي لکه کما غوندې دغسې هغه دی خو دا بره راځي د یو کما ګوره لاندې راځي داسې به لاندې راتله نو دا چې دی د حرف د بره راځي دغسې د حرف د پاسه نو حرف د پاسه اپاسټرافي راځي او د داسې لکه که دغه حرف شي مثلا دلته کارول کېږي بر کارول کېږي نو دا اپاسټرافي دغسې راځي نو دې کارونه اصلي څه شی دی مرګرو ما تاسو ته که فکر پوزیشن یا پوزیسیف ایس په نامه ګرامر کې یو شی ښودلی و نو پوزیسیف ایس یعنې ملکیت دپاره کارول کېږي پوزیشن دپاره موږ به اپاسټرافي کاروله لکه تاسې کوئ چې اپاسټرافي د پوزیشن یا د ملکیت دپاره یا د ابریویشن د یو شي د لنډ شارټ فورم لیکنو دپاره وکاروئ ښه مثلا څنګه دا مرګلو ما درته وویلې چې دا ابریویشن یعنې لنډ لیکنو یا کنټراکشن صحیح شو ما درته وویل چې دا کنټراکشن دپاره کارول کېږي یعنې لنډ شکل دپاره یا پوزیشن یا ملکیت دپاره کارول کېږي صحیح شو یا د ملکیت یا لنډ دپاره کارول کېږي څنګه کله چې تاسې یو کلمې کې غواړئ چې یو حرف یا څو حرفونه حذف کړئ یعنی د بین ویسئ نو تاسې د اختصار دپاره اپوسټرافي کاروی شئ څنګه زه اوس درته وایم زه آی ایم صحیح دی دا زه لاند لیکم نو که فکر مرګلو موږ داسې آی اپوسټرافي ایم وګورئ دلته د اپوسټرافي چې راغلي مثلا دغه د ایم دا حذف کړو نو د یو حرف د حذف کولو دپاره یا د څو حرفونو د حذف کولو دپاره موږ اپاسټرافي په انګلیسي کې کاروی شو ښه مثلا که زه وایم چې هی از صحیح دی هی از نو زه لنډ لیکلی شم چې هی واچوم اپاسټرافي اس نو هی از the teacher
he is a teacher, he is a teacher. نو دا لرن فارم شو. وګورئ مرګلو د اپاسترافي دغه کومک موږ سره وکړو چې یعنی څنګه موږ لرن فارم دی ولیکو. دې کې یو حرف حذف شو. مثلا یا زه ووایم I would. صحیح دی؟ I would. دې لرن فارم I اپوسترافي مې ورکړه مثلا D. وګورئ مرګلو څومره لوی حرفونه حذف کړه. تقریبا WOUL ډېر لوی حرفونه راتمن. نو موږ اپوسترافي د یو یا څو حرفونو د حذف دپاره یا د هغې اختصار یا د لنډې طریقې د لیکلو دپاره په انګلیسي کې رایټینګ کې موږ کارولی شو. نو دا موږ کولی شو. او مثلا یا په اصطلاح یو څو ناټ دپاره ناټ دپاره موږ apostrophe کارو. هغه ain't لکه are not aren't is not isn't do not don't. که فکر یې مرګلو موږ به do not داسې ویلې do not. خو موږ کولی شو چې په اپوسترافي کومک باندې دا رالاند کړو. do دغه n به ولیکو دلته اپوسترافي t. وګورئ don't. نو موږ کولی شو چې دغه n وګوره دلته یو حرف حذف شو او لاند. دا do not don't یا does not. does not مثلا زه داسې ولیکم does ولیکم بیا n بیا اپوسترافي t doesn't یا have not haven't یا has not hasn't یا did not didn't یا are not aren't یا is not isn't یا will not won't. وګورئ دا ټوله مرګلو یعنی موږ کولی شو چې د اپوسترافي په کومک سره یعنی اختصار ولیکو چې هغې کې یو څو حرفونه یا یو حرف حد اقل حذف شي او مختصر ولیکه شي. مرګلو بل هغه ته راځو د بلې طریقې. ما درته چې پوزیشن هم ښیي چې ښیي ملکیت هم ښیي. ښه ملکیت څنګه ښیي دا خو ما درته لرن فورم باندې کنټراشن یې کار وکړو. ملکیت مرګلو پوزیشن ما درته ویلی و چې دغه پوزیسیو ایس ده پوزیسیو ایس دغه ته وایي چې اپوسترافي ایس دا سینګولر پوزیسیو ایس دی او ایس اپوسترافي د پلورل پوزیسیو ایس دی. دا سینګولر پوزیسیو ایس ما همداسې درته ښودلی و. صحیح شو؟ سینګولر پوزیسیو ایس او دا پلورل پوزیسیو ایس دا ما طریقه درته ښودلې وه چې چېرته اپوسترافي ایس او چېرته ایس اپوسترافي وکړو. دا د پوزیشن یا اونرشیپ ممبرشیپ ریلیشنشیپ مثلا اونرشیپ ممبرشیپ ریلیشنشیپ په مجموع کې دا د پوزیشن یا ملکیت دپاره کارول کیږي. مثلا زه ووایم چې this صحیح دی this is Bilal's teacher. This is Bilal's pen. This is Bilal's car. که زه وایم چې this is Bilal کار دا بلال موټر دی. خو نه په کار دی چې دلته زه پوزیشن وښیم نو پوزیشن دپاره زه کولی شم اپوسترافي ایس وکاروم. This is Bilal's car. نو د کار اونرشیپ وښودو چې هغه بلال دی. نو موږ کولی شو پوزیسیو ایس د اپوسترافي ایس مثلا د اونرشیپ یا ممبرشیپ یا د ریلیشنشیپ دپاره وکاروو. یا this is Ahmad's brother relationship. This is Bilal's teacher. نو موږ دغسې ویلی شو. مرګلو تاسې کولی شئ چې اپوسترافي ایس د پوزیشن یا ملکیت دپاره وښیي نو اپوسترافي په دغه موارد کې ډېر اساسي رول لري او کارول کیږي. ښه وبخئ مرګلو داسې دی چې ښه پښتو انګلیسي ټوله ضرور دی او څوک چې پښتانه وي او په پښتو نه پوهېږي واقعا دا ستونزې ایجادوي. خو دغه موضوع ډېره د اختلافي هر څوک باید کوشش وکړي ډېر دغسې انګلیسي ویونکي دي چې انګلیسي مورنۍ ژبه دی خو هغه خو په ګرامر نه پوهېږي. که هغې ته ووایه چې I have three sisters ته ماته انګلیسي ووایه چې I څه دی ګرامر لنې ګڼه have څه دی three څه دی sister څه دی هغه به وایي چې زه خو نه پوهېږم. دا بلکل داسې دی چې پښتو ډېرو خلکو مورنۍ دی په مور غېږه چې لوی شوي دي زده کړي هغه پښتو خبرې کولی شي ممکن پښتو ونه شي لیکلی تر
چې مکتب ته نه تللی زده کړې نه وي کړی ممکن پښتو ولیکای شي ولې په پښتو کې د ګرامر له نګاه نه پوه نه شي چې دا یا مثلا فاعل دی دا مفعول دی دا فعل دی مثلا دا مفرد دی او دا جمع دی او دا مثلا هغه حالات کېدای شي ونه ښیي په کوم حالات کې دی ځکه چې هغې به مسلکي زده کړې نه وي کړي نو دغه وجه دی چې ځینې خلک په انګلیسي کې یا پښتو ادبیات یایي ځکه چې په هغې کې خاص تخصص واخلي ښه نو مرګلو مزمل صاحب تاسو ویلي چې په انګلیسي خبرې کوه بالکل انګلیسي دې ښه خبره کړې خو دا مشترکات دي دا پنکچویشن دا مشترکات دي دا په عربي کې هم همداسې دي په انګلیسي کې هم همداسې دي په پښتو او دري کې هم همداسې دي خاص ځینې نومونه لږ فرق کوي نوره ټول عین کارول کېږي په ټولو ژبو کې نو دا ډېره اړینه وه ما ویل چې د پښتنو ورونو دپاره په پښتو کې هم دا ډېر مهم رول لري چې دا په پوه شي نو په دې اساس زه غواړم چې انګلیسي خبرې وکړم نه پښتو وبخښئ چې ښه دماغ مو په خلاص شي نو بیا به انشاء چې موږ طبعا انګلیسي خبرې هم کوو ښه مرګلو ځمه اوس په دې نه پوه شو څلرم چې اپوسټرافي په کومو مواردو کې کارول کېږي په اپوسټرافي هم پوه شو راشه چې لاړ شو مخکې چې دغه پنځم ځینو مرګلو دلته په امریکا کې غوښتنه کړې وه چې زه باید ورته تشریح کړم دغه شیان چې دا څه شی دي ځکه دلته ایسیز لیکي دلته دوی باندې کار کوي اسایمنټ ورکوي هوم ورک ورکوي دوی باندې ایسیز په یو مورد کې یو متنونه عبارتونه لیکي نو په دې باندې نمرې کمیږي چې دغه پنکچویشن په دقیق ځای کې نه وي کارول شوی نو په دې اساس دا اړین و نو دوی دپاره هم ګټور تمامیدای شي چې هغه ملګري چې غوښتنه یې کړې د هغه اعظمي استفاده ورنه وکړي ملګري ځمه بل مورد ته ښه هغه فکر کوم چې پنځم مورد به وي مرګلو کوټیشن مارکس صحیح شو کوټیشن مارکس مرګلو ما درته ویل چې کوټیشن مارکس دغسې دی چې زه به دغه بل مارکر هغه کړم چې ما درته ویل چې په ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې د کوټیشن مارکس سره موږ تاسو ډېر ښه بلد شو موږ چې یا ریپورټډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ یا کوټډ سپیچ او ریپورټډ سپیچ کې موږ په کوټډ سپیچ کې کوټیشن مارکس وایو چې حتما کارول کېږي کوټیشن مارکس مرګلو دا ډبل چپه پیښونه چې هر طرف ته کارول کېږي دا په دې هدف کارول کېږي چې د دې په منځ کې د یو خبرې کوونکي یا د یو مخاطب خبرې بغیر د کوم تغییر تحول څخه ځای په ځای کېږي یعنی کله چې تاسې د کوټیشن مارکس منځ ته یو څه وراچوئ دا په دې مفهوم چې دا دقیقې او کټ مټ ویونې خبرې په دې کې هېڅ تغیرات تحولات نه دي الفاظو نه دي ویلې او نه د مفهوم د هیڅ شي له نګاه نه په دې کې کوم تحولات تغیرات نه دي راغلي مثلا زه مثال که دلته په پښتو کې یا په انګلیسي کې ووایم یا په پښتو کې مثلا ووایم چې he said هغه وویل صحیح شو دلته کما ماته وي چې اچومه چې ما درته وي چې دغه بیلتون په خاطر دلته زه چې د کوټیشن مارکس کاروم صحیح شو دغه په منځ کې به دقیقې هغه کلمې وي چې هغې ویلي he said مثلا I go to school I go to Kabul صحیح شو نو دا مرګلو چې I go to Kabul دغه دقیق همغه کلمات دي چې د کس یا د ویونکي د خولې نه راوتلي کټ مټ همغه کس په همدغې الفاظو ویلي چې I go to school نو بغیر د کوم تغییراتو تحولاتو څخه I go to school دغه I go to Kabul دا په د کوټیشن مارکس کې راغلي دي چې دې ته inverted commas وایي مرګلو زه به یې بل نوم ولیکم خامخا تاسې هغې نوم سره چېرته مخ نه شئ نو دې ته inverted commas وایي ځکه سرچپه پیښونه چې پښتو کې وایي inverted commas صحیح شو دا کامې دي پیښ دی خو inverted commas لکه سرچپه پیښونه دي نو په دې اساس باندې دا پیښونه سرچپه دي نو دې ته inverted commas یا کوټیشن مارکس ویل کېږي مرګلو دې منځ کې که تاسو چا لیسانس کړی وي مونوګرافي دفاع کړی وي مونوګرافي لیکلی وي یا مثلا ماسټري تیزیس یا رساله یا د هغې کړې وي یا مثلا پی ایچ ډي کې نو هغه ټوله طبعا چې کله ځینې مطالب راخلي دي یا ماده د قانون راخلي یا د یو چا مستقیما خبرې راخلي نو هغه خبرې مستقیما کوټیشن مارکس ته اچوي دې په خاطر اچوي چې د هغې خبرو کې یو تحریف یو تحول یو
مثلا تغییر را نشي نو په دې اساس چې هغه امانت حفظ کړی وي نو هغه دقیق دی هغه د اړوند کتابونو د مؤلف کلام په عین الفاظ او کلماتو چې څنګه هغه ویل دی راخلي نو مطلب دا یو مسؤلیت دی او دا ډیر اساسي رول لري نو په دې اساس مرګلو تاسو کوی شئ چې د یو چا مستقیم کلام په کوټیشن مارکس یا انورټ کاماس کې باندې ښه ډیر ښه مرګلو کوټیشن مارکس خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وای مثلا که زه ووایم چې اشرف غني وویل صحیح شو مثلا زه دا وایم اشرف غني وویل مثلا دلته دا کوټیشن مارکس وطن مثلا وطن په هر قیمت چې وي په هر قیمت دې جوړوه صحیح شو مثلا دا معروف دا کټمټ مثلا وطن په هر قیمت دې جوړوم دا یعنی هغه الفاظ دي دقیق چې عین دي ولسمشر مثال د خولې نه راوتلي دي دې کې ما هېڅ تحول او تغییر نه دی راوستلی وطن په هر قیمت دې جوړوم د عین کلام دی نو دې په خاطر چې د کلام حرمت حفظ شوی وي د دې په خاطر چې د دې معنا او مفهوم کې کوم تغییر نه وي او دې کاس ته دقیق نسبت شوی وي نو مطلب د کټ مټ عین کلام په کوټیشن مارکس کې بندوو چې دې ته انګلیش کې کوټیشن مارکس انورټ کاماس وایي لکه همداسې کارول کېږي الله دې وکړي چې په پوه شوي مخته ځمه د خیره شپږم ښه دا ځکه ډېر ما تاکید پې ونه کړو چې موږ په ډایرکټ سپیچ کې دې باندې مفصلې خبرې کړې دي ملګرو بل یو بل مورد چې تاسې به حتما ورسره مخ شوي یئ دا هغه دی کالن دا کالن مرګلو دوه ټکي دي لاندې باندې صحیح شو یو داسې ټکی بل دغسې لاندې باندې د ټکي چې دي تخته کالن یایي مرګلو دا صحیح شو د بره تاسو که چا کمپیوټر کړی وي او کمپیوټر کې ټایپینګ ورته ښایي نو ټایپینګ کې بیا ورته کالن ورته وایي چې دا ګوته کالن ته ځي او دا سیمي کالن ته ځي نو کالن سره ته بند بلد شوي یې نوم اورېدلی دی که څوک یې په استعمال هم پوه شوي نه وي کمپیوټر کیبورډ ټایپینګ کړی وي نو هغې کې بلکل د کالن طریقه چې دغه دا ګوته په دې باندې ده کالن یا مرګلو دغه یا دوه ټکي سر په سر دا شریحه دی دا د شرح یا وضاحت دپاره کارول کیږي یا ایکسپلینیشن دپاره یا ډیفینیشن دپاره یا ایکسپلینیشن دپاره چې ته مثلا غواړې یو شي ته ایکسپلینیشن یا وضاحت شرحه مثلا وضاحت شرحه او وضاحت دپاره کارول کیږي مثلا یا تشریح دپاره دغه د تعریف دپاره د شناخت وضاحت دپاره ته یو شي تعریف لیکې یا وضاحت کوي د یو شي نو دغه په خاطر تاسې کوی شئ چې مرګلو تاسو کالن واچوئ کالن شریحه د شرح یا وضاحت دپاره نو تاسې کوی شئ چې مثلا واچوئ مثلا تاسې ووایئ چې د یو هیواد اساسي او مثلا بودونه تاسې کوی شئ دلته کار کوي مثلا تاسې وایئ چې اسم مثلا دلته وایي چې ناون څه شي ته وایي ناون زه نه پوهېږم چې ناون څه شي ته وایي نو ناون ته دغه کوي دلته دا کالن اچوي noun is a naming word noun is a naming word ته تعریف ولیکلو دا توضیح کړو چې یعنې noun یعنې څه شی noun is a naming word تا مکمل د دې تعریف ولیکلو نو کله چې یو شي ته وضاحت ورکوي تاسو کوی شئ د هغې نه شاته کالم واچوئ مثلا دا ډېر اساسي نقطه وه مرګلو ډېر اساسي نقطه مثلا تاسې قانون تعریفوئ چې قانون څه شته وایي قانون بیا دوه نقطې اچوئ بیا وایي چې لغتا دغه او اصطلاحا دغه نو تاسې د دې وضاحت کوئ نو تاسې د دې دپاره کالن اچوای شي چې هیڅ په کارونه کې او استفاده او استعمال کې هیڅ فرق په هیڅ ژبه کې نه لري همداسې چې په انګلیسي کې کارول کیږي کټ مټ همداسې په پښتو کې هم کارول کیدی شي په دې کې هیڅ اساسي ستونزه نه تر سترګو کیږي مرګلو ښه دې ته کالن وایي یو چې دا تقریبا فکر کوم چې شپږم موارد چې موږ په خبرې وکړې بل ته خدای دې وکړي مرګلو چې په دې پوه شوي وای مثلا
تاسې کولی شئ د یو شي د وضاحت دپاره د تعریف دپاره هغه شی تاسې ولیکئ د هغې دپاره تاسې کالن اچوئ بیا د هغې تعریف د هغې شرحه د هغې وضاحت د هغې تفصیل د هغې تفسیر دغه تاسې کوئ نو دا له معنه چې دا کالن د همداسې مواردو دپاره کارول کیږي تاسو که یو څه شی تعریف لیکئ نو تاسې مثلا هغه شی لیکئ او بیا لیکئ مثال زه ووایم مثال په پښتو کې که زه ووایم د محاکمو مثلا که زه وایم چې د محاکمو تشکیلات صحیح شو د محاکمو تشکیلات وګوره د محاکمو تشکیلات په نامه ما وویل دلته کالن ورکوم یعنی دلته لیکمه پوه شوې نو دلته چې ته لیکې مثلا ابتدایي محاکم مثال که زه وایم چې ابتدایي محاکم مثلا استئناف محاکم صحیح شو او دلته وایم چې ستره محکمه ځکه محکمه ستره یوه دی د نوره ډېرې دي ځکه دغه طبعا په جزایي مواردو کې په تجارتي مواردو کې په مدني مواردو کې موږ ابتدایي محاکم په مدني کې لرو په جزایي کې لرو په تجارتي کې لرو مثلا استئناف محاکم نو ستره محکمه یو محکمه دی ځکه یوه نو ته چې د محاکمو تشکیلات مثلا تاسې کولی شئ دلته د کالن واچوئ د وضاحت دپاره چې دا څه دی دا دی نو تاسې په هره ژبه کې چې یو شي ته تشریح وضاحت ورکوئ نو تاسې کولی شئ ملګرو هغه په کالن باندې هغه واضح کوئ اوس زما ملګرو بله اخته چې وم فکر کومه چې کېږي یا تام په هر صورت ښه ملګرو یو بل شی چې هغې ته سیمی کالن وایي همداسې دی لکه همدا خاص سیمی ورسره یو ځای شوی ده سیمی کالن یو ټکی لکه بره چې ووه ټکی د لاندې ټکي په ځای کاما دی نو مطلب دا چې سیمی کالن کاما او بره په سر باندې یې ټکی راغلی وی چې سیمی کالن ملګرو دې ته سیمی کالن تاسې که چېرته کیبورډ ټایپینګ کړی وي هغلته کالم چې راځي هغلته سیمی کالم هم راځي او خپله دغه ځینو کوډینګ موډینګ کې ډېر کارول کېږي که چا کمپیوټر پروګرامونه کړي وي یا ډي آی ټي سی آی ټي کړي وي ویژوال بیسک مثلا د ایچ ټي ایم ایل ډي شمیل ځینې کوډینګ یې کړی وي یا ویژوال بیسک کې یا سی پلس پلس لینګویج دغه موارد یې کړي وي نو هغې ته بیا پاتې لګېږي هغلته سیمی کالن کارونه مرګلو ډېر اساسي رول لري په فنکشنو کې چې کارول کېږي دا سیمی کالن دا ډېر اساسي رول لري چې چا لینګویج البته کمپیوټر لینګویجز کړي وي سی پلس پلس لینګویج ویژوال بیسک کې ډېر کوډینګ کې کارول کېږي نو په دې اساس یو خو هغه چې په هغو مواردو کې کارول کېږي یو د انګلیسي ډیره مننه خیبر صاحب مننه خوشحال اوسئ او یو دا دی چې ځینې انګلیسي کې یا په رایټینګ کې څه رول لري ملګرو رایټینګ کې سیمی کالن اصلا موږ کلازونه چې لرو ملګرو یو ډیپینډنټ کلاس دی یو انډیپینډنټ کلاس دی یو ډیپینډنټ کلاس یو انډیپینډنټ کلاسونه لرو انډیپینډنټ کلاس مخکې ما درته ویلو انډیپینډنټ کلاس انډیپینډنټ کلاس مو مخکې درته ویلو چې انډیپینډنټ کلاس یخ ته ویل کېږي چې سبجیکټ ولري او ورب ولري چې سبجیکټ ورب ولري او کمپلیټ سینس وکړي ګورئ کمپلیټ سینس مهم دی سبجیکټ ورب ولري او کمپلیټ سینس د کمپلیټ سینس ځکه وایم چې ډیپینډنټ کلاس هم سبجیکټ ورب ممکن ولري خو کمپلیټ سینس ونه کړي نو کله چې انډیپینډنټ کلاس دې ته وایي چې سبجیکټ ورب ولري او کمپلیټ سینس پوره معنا ورکړي نو دغلته موږ وایو چې دا انډیپینډنټ کلاس دی ملګرو د دوو انډیپینډنټ کلاسونو د وصل دپاره تاسې کولی شئ چې سیمی کالن وکاروئ خو چې په مفهوم کې د یو بل سره وصل وي په مفهوم یا معنا کې د یو بل سره وصل وي نو تاسې کولی شئ د داسې مواردو لپاره سیمی کالن وکاروئ او سیمی کالن ډېر اساسي رول لري په پښتو کې هم دغسې کارول کېږي لکه څنګه چې انګلیسي کې کارول کېږي هېڅ ستونزه نه لري ملګرو تاسې کولی شئ په انګلیسي کې ووایئ او یا په پښتو کې هېڅ مشکل نشته تاسې دې ترڅنګ مثلا په انګلیسي ګرامر لنیږه however in fact یا for example د داسې مواردو د بلتون دپاره تاسې کولی شئ چې سیمی کالن وکاروئ چې مثلا دوه انډیپینډنټ کلاسونه د یو بل نه جدا کوي مثلا زه وایم چې he was absent today هغه نن ورځ غیر حاضر و صحیح دی ملګرو
he was absent today. دا he دلته subject دی صحیح دی subject دی او دا verb دی subject verb چې راغلو او دا مکمله معنا لري complete sense لري subject راغلی verb هم راغلی دی he was absent today هغه نن غیر حاضر او مکمله معنا لري بس دا independent class دی انګلیسي ګرامر لنی کنه پس زه دلته دا هغه دی سیمی کالن مې واچولو he was absent today مثلا هغه نن ورځ غیر حاضر ولې د دې په خاطر چې ولې د دغه جملې سره ارتباط لري موږ سیمی کالن اچوو یو بل کلاس یو بل انډیپندنت کلاس چې یعنی هغه هم سبجیکټ ولري ورب هم ولري او پورا سینس هم ولري که زه وایم چې he was sick he was sick وګورئ مرګلو he subject was a verb صحیح دی دا verb دا یعنی او مکمل he was sick هغه مریض دا مکمله معنا complete sense هم لري subject verb هم لري complete sense دا بل کلاس دی دا یو independent class دا بل independent class کله چې دوه جملې یا دوه independent کلاسونه چې یو بل سره معنوي روابط ولري چې یو بل سره مفهومي روابط ولري د دوی د وصل لپاره تاسو کولی شئ چې سیمی کالن وکاروئ مطلب خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وای مرګلو بیا وایم کله چې دوه جملې دوه پر مفهومه جملې پر معنا جملې معنا لرونکي جملې چې یو بل سره ارتباط ولري یو بل سره اړیکه ولري د دغسې دوو جملو د وصل دپاره تاسې کولی شئ سیمی کالن وکاروئ ښه مثلا که زه په پښتو کې ووایم په پښتو کې ښه زه د تخته پاکه کړم خدای دې وکړي چې مرګلو په دې باندې تاسې پوه شوی په دې کې کومې ستونزې نه وي ښه زه دلته وایم موږ باید د خپل نظام صحیح دی زه موږ باید د خپل نظام ملاتړ وکړو صحیح دی وکړو صحیح دی که دلته سیمی کالن واچومه پوه شوې وطن مثلا د مور حیثیت لري صحیح شو حیثیت لري دا مثلا دغه وطن د مور حیثیت لري موږ باید خپل نظام ملاتړ وکړو نو مثلا دا دواړه مکملې جملې دي خو دا یو بل سره مفهوم ارتباط لري دغه نظام ملاتړ باید ځکه وکړو چې د مور حیثیت لري د مور حیثیت لري ځکه یې باید ملاتړ وکړو نو دا د مفهوم او معنا په اساس باندې یو بل سره اړیکه لري نو په دې اساس د دغسې جملاتو د وصل دپاره تاسې کولی شئ چې سیمی کالن حتی په پښتو کې هم وکاروئ یعنی ما مخکې درته وویل چې مګر د دې په انګلیسي کې یا په پښتو کې یا په کومه بله ژبه کې کارونه کې فرق نه لري عین شی دی په انګلیسي کې موږ ورته وایو چې دا د دوه انډیپندنت یا ټو انډیپندنت کلاسز د کنیکشن یا کنیکټ کولو دپاره یا یو ځای کولو دپاره موږ دغسې کاروو ښه اوس مرګلو مخکې ځمه موږ خپله په کالن او کاما او اپوسټرافي او داسې پیریډ باندې خبرې وکړې تر دې کوټیشن مارک او ایکسکلیمیشن مارک باندې باید خبرې وکړو فکر کومه چې نه هم موارد دی مرګلو یو بل مورد د ایکسکلیمیشن مارک په نامه دی طبعا مو نوم لیدلی ایکسکلیمیشن مارک مرګلو دښته وایي داسې یو غونته وي لاندې ټکی وي دغه یا ایکسکلیمیشن مارک چې داسې یو غونته لیکلی وي لاندې ورته یو ټکی شوی وي دښته ایکسکلیمیشن مارک وایي بالکل هغه د ټکنیزې مبارزې اخلاق نه لري بنا د رای اخیستلو وړ نه دی ډېر ښه حسن صاحب بالکل دقیق هم داسې دی دا دواړه مکملې د رای اخیستلو وړ نه دی دا مکملې جملې دي د یو بل سره ارتباط لري نو په دې اساس باندې او دغه وروستی جمله د هغې لا تکمیلونکې دی یا علت تقریبا عامل و معلول هم را په ګوته کوي ډېر ښه دی ښه مرګلو نو په دې اساس دې ته ایکسکلیمیشن مارک وایي ایکسکلیمیشن مارک چې موږ پښتو کې تقریبا د ندا یا د اواز د غږ علامه موږ ورته لکه ایکسکلیمیشن د ندا سمپل یا سمبول یا یو علامه ده یا نښه ده دا مرګلو اکثره دا د تعجب دپاره د فیلینګز یا ایموشنز دپاره هم کارول کیږي دغه ایکسکلیمیشن مارک دا د تعجب دپاره هم کارول کیږي نو تاسې کولی شئ چې ایکسکلیمیشن مارک د فیلینګز یا ایموشنز یا د تعجب دپاره
د تعجب دپاره م وکاروئ اکسکلیمیشن مارک په اخر کې کېږي یا چاته غږ کوئ غږ وکئ په اخر کې اکسکلیمیشن مارک کارول کېږي د تعجب دپاره څنګه مثلا ځینې د تعجب یا مثلا اکسکلیمیشن لکه اکسکلیمیټیو کلازز چې دي اکسکلیمیټیو کلازز دې ته ویل کېږي چې تعجب دپاره کارول شوي وي نو موږ د تعجب دپاره ځینې اصطلاحات لرو لکه انګلیسي کې وایي چې واو یا موږ څوک چې خوښ شي هغه وایي چې اوچ نو اوچ یو دغه اکسکلیمیشن لپاره کارول کېږي یا واو د تعجب لپاره هغه کېږي موږ تاسې لکه هغه کې وایو د پښتو کې مثلا اوهو لکه دغسې یو رقم ته دا وزونه چې دي دا مرګلو دا اکسکلیمیشن دی دا فیلینګز یا ایموشنز ښیي دغه د اکثره د تعجب د حیرانتیا دپاره د متاثر کېدو دپاره مثلا د اغیز او تاثیر دپاره نو دې دپاره کارول کېدی شي تاسو وکاروئ مثلا یو څوک تاسو ګورئ لکه یو مثلا تاسو واو یعنی تعجب دپاره واو she's beautiful مثلا او هغه ښکلې ده نو تاسو دې کې حتی کولی شئ چې یو اکسکلیمیشن مارک واچوئ واو نو د تعجب دپاره مرګلو تاسو کولی شئ چې اکسکلیمیشن مارک وکاروئ واو یا اوچ مثلا دغسې ځینې اصطلاحات ښه او دې تر څنګ مرګلو تاسو دې تر څنګ چې دغسې تاسو کارولی شئ جملې کې بل رقم ته هم کارولی شئ تاسو وایئ what چې ورته وکړئ what an interesting teaching څومره جالب درس دی چې شی دی څومره جالب درس دی what an interesting teaching یعنې څومره جالب درس دغسې موارد لپاره مثلا what an interesting teaching لکه څومره wow what an interesting teaching wow what a beautiful girl wow what a handsome teacher مثلا تاسې کولی شئ د داسې what a handsome teacher تاسې د what چې دی مرګلو دا اکثر د تعجب دغسې موارد لپاره کارول کېږي what a handsome teacher څومره ښکلی استاد نو تاسې کولی شئ چې دغسې په اخر کې یا مثلا ما درته وایي چې اوچ یا واو د داسې مواردو لپاره اوچ یا واو یا دې تر څنګ یا تاسې چاته غږ کوئ ما درته ویلی چې غږ دپاره هم کارول کېږي چې تاسې چاته زه وایم چې حامد come here زه کولی شم د امر حتی دې دپاره وکړم حامد come here نو دغه موارد دا غږ دی ندا دی نو تاسې کولی شئ چې د ندا یا غږ دپاره تاسو مرګلو همدا اکسکلیمیشن مارک په اخر کې وکړه حامد come here نو دغسې تاسې کولی شئ او یا ځینې وخت کې امپیریټیو سنټنسز کې کارول کېږي امریه جملې چې زه تاته وایم چې امر کېږي مثلا هغه هم داسې وي امر کېږي خو امر کې لکه غږ کېږي نو په دې اساس باندې زه تاته وایم چې حامد غږ کومه don't laugh ما خنده نو ځکه وایم چې don't laugh د امر لکه داسې غږ don't laugh نو په دغسې اساس دپاره ځینو تاسې د امپیریټیو دپاره مرګلو تاسې کولی شئ چې اکسکلیمیشن مارک په اخر د اکسکلیمیټیو سنټنس کې وکاروئ یا اکسکلیمیټیو کلاس کې وکاروئ یا اکسکلیمیټیو کلاس کې وکاروئ هېڅ ستونزه نه لري تاسې د داسې مواردو دپاره هم کولی شئ چې دغه اکسکلیمیشن مارک وکاروئ مرګلو دې سره تاسې مخکې نه الحمدلله څه فکر کوم چې بلد وئ اوس یو بل موارد ته داخلیږم چې هغې ته مرګلو وایي چې ellipses په نامه چې نه پوهېږم چې څه وام دی فکر کوم چې لاسام وي یا به نه وي خیر دی که دغه د هغه په تنظیم کې مرګلو لږې ستونزې وي هغه هم وبخئ مرګلو دې ته صحیح
ښه انګلیسي کې مرګلو دې ته ویل کېږي چې ellipses. ښه ellipses. اوس د ellipses د څه دپاره کارول کېږي باید موږ تاسو د ellipses په کارولو باندې ځان پوه کړو. ellipses دا هغسې دې تلفظ د ellipses. نو مرګلو ellipses چې دې ته دغسې په دې اصطلاح کې موږ تاسو تقریبا د 3 ډاټس یا د 3 ټکو یا د 3 نقطو کاږه کولی شو. دا اصلا 3 نقطې دي مرګلو، یو په بل پسې وصل، 1 نقطه 2 نقطې 3 نقطې، یا دغه تقریبا د 3 ډاټس چې دي د 3 نقطې. صحیح شو؟ د 3 نقطې یا 3 ډاټس یا ellipses. دا ellipses په رایټینګ کې څه رول لري، چیرته کارول کیږي؟ ځینې وخت مرګلو یو شخص قصدن نه غواړي چې ځینې موارد واضح کړي یا تشریح کړي یا حد اقل یادونه په کتاب کې یا مجله کې یا اخبار کې یا په خبرو کې حد اقل وکړي، نو هغې دپاره ellipses کاروي. یعنی نه غواړي، قصدن غواړي چې ځینې موارد پټ کړي، قصدن نه غواړي چې ځینې موارد څرګند کړي او ځینو مواردو یا اړخونو یا بعدونو باندې خبرې وکړي، نو د دې دپاره ellipses کاروي. صحیح شو؟ دې دپاره چې دا ellipses کاروي دا معنا چې قصدن نه غواړي په ځینو مواردو باندې رڼا واچوي یا قصدن غواړي ځینې موارد پټ کړي، نو د یو مواردو دپاره دوی ellipses کاروي چې دا احتمال د دې شته چې په ابتدا کې واقع شي، احتمال د دې شته چې په انتها وسط کې واقع شي. دغه د داسې مثلا زه غواړم یا ځینو مواردو کې نه غواړم مکمل، ځکه ووایم تاسو ته وایم چې پلیز مثلا زه امر کوم، صحیح دی، زه وایم چې learn numbers from learn numbers یا که 1 وایم 2 وایم 3 وایم بیا داسې نقطه عین دغه ځای کې 100 وایم یا 1000 وایم. دا معنا که زه learn numbers 1 2 3 د نقطه یعنی قصدا زه نه غواړم چې دغه نقطې په باره کې زه یادونه وکړم، زه نه غواړم قصدا دا سکیپ کړه، دا نمبر یې ما سکیپ کړي، نو د دې دپاره چې ما سکیپ کړي ما 3 ډاټس یا لکه دغه ellipses وکارول، نو ellipses مې د دې دپاره وکارول چې زه قصدا نه غواړم چې دغسې مواردو باندې خبرې وکړم، نو دې دپاره ellipses کارول کیږي. ellipses د همداسې مواردو دپاره تاسې کولی شئ چې وکاروئ. یا مثلا ځینې وخت یو څوک نه غواړي چې یو څه شي په باره کې خبرې وکړي. مثلا زه تا نه یو پوښتنه کوم چې مثلا دې ته څه ویل کېږي یا ته څنګه دغه په باره کې ته وایي چې مثلا لکه وایي مثلا داسې یو هغه وکړي، بیا غلی لکه داسې غلی شي he's cool، مثلا he's good guy یا he's a good teacher، مثلا شاته دا خبره وکړي he's a good teacher یا he's okay یا I okay with him یا I don't have any issue with it یا لکه نو بیا ټکی په لیکنه کې دا مفهوم لري چې دلته تا د ویلو نور سم لرل، دلته د ویلو تا نور څه لرل، ولې هغه د په خوله ونه ویلې، ولو که نزاکتن و ولو که ځینې مثلا محدودیتونه و یا ځینې قیودات او بندیزونه و، هر عوامل چې وجود لرلو یې، ولې دلته ته د ویلو څه لري خو نه یې غواړې چې وایې. زه ته یو چا په باره کې پوښتنې کوم چې مثلا the teacher who we saw yesterday and he was teaching to the students, what do you think about him? Do you think he was a good teacher? او ته وایې چې he's a good teacher یا he was a good teacher، نو ته نه غواړې، ته دلته څه شی شته، یعنی تا په زړه کې نور هم څه داسې خبرې شته خو ته نه غواړې چې هغه واضحې کړې، ته په لیکنه کې ته کولی شي 3 ډاټس یا دغه ellipses د هغې دپاره وکاروې. ښه یا مرګلو ځینې ښه کتابونه لیکي، مونوګرافونه لیکي یا په اصطلاح تیزیس لیکي یا مثلا تالیفات
کوي یا مثلا یا کوم نور عبارتونه مثلا نور تحقیق علمي تحقیقات کوي نو په دې اساس باندې مطالب را جمع کوي ځینې مواردو کې خبرې کوي بیا شاته نقطه 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 همداسې نور دغسې مثلا دغسې دا نور یې وضح کوي نه دا محصل ته یا شاګرد ته یا حد اقل لوستونکي ته یو دغسې ذهنیت ورکوي چې دې په باره کې نوره ته خپله پیدا کړه نوره مطالعه خپله وکړه نو دغه الیپسیز د دغسې مواردو دپاره کارول کیږي چې ته یعنې نه غواړې زیات وضاحت ورکې ولې نور وضاحت لري ته لوستونکي ته وایي چې دې په باره کې ډېر لوی وضاحت نور هم شته نور هم داسې ډېری کتابونه او تالیفات شوي دي په اړوند برخه کې ولې ته هغه خپله مطالعه کړه یعنې هغې په باره کې تحقیق وکړه معلومات جمع نو په دې اساس ځینې مواردو کې دغسې د 3 ډاټس یا ریټه کې کوي ولې هغه دقیق نه وایي چې څنګه او څنګه نو دا مرګلو دا بل اړخ و چې دا ډېر اساسي رول لري الیپسیس په لیکنه کې ډېر ښه کارول کیږي نو دا مې لازم وګڼل چې دې سره او یو بل هایفن ته داخلېږم مګر چې هایفن تاسې لږ سره بلاسئ چې د هایفن شی نه پوهېږم چې وخت کوم ځای ته رسېدلی دی داسې چې تاسې مسته کړی وی ووایه چې یاره خو ښه مرګلو بل هایفن دا چې دی مرګلو دا دغسې یو دغسې کوچنی ډیش ته ورته شکل دی خو ډیش چې موږ تاسو وایي داسې لکه ډیش غونته داسې دغته هایفن یا هایفن خو مرګلو تاسو وایي چې دا خو ډیش دی خو دا ډیش نه دی موږ هغه ډیش چې انګلیسي کې ډیش هغه ډیش سره دا فرق لري څه فرق دی ځکه زه به شاته ډیش هم درته ووایم چې ډیش د هایفن سره څه فرق لري خو یو فرق دا دی چې د ساختمان له نګاه نه د اوږدوالي له نګاه نه دی هایفن د ډیش په نسبت یعنی کوچنی دی او ډیش د هایفن په نسبت دوه چنده اوږد دی یعنی مطلب دا چې کله هایفن دومره اوږد وي نو ډیش دومره اوږد کیدای شي ځکه دغه ان ډیش او ام ډیش چې ورته وایي دغه توپیر دی نو هایفن یعنی مطلب دا ډېر کوچنی وي دغسې ممکن دې نه خدای دې په خاطر که زه ډېر کوچنی کړمه بیا به یې تاسې ونه ګورئ نو دې په خاطر چې تاسې لیدلی وي ډیش دغسې هایفن وبخئ دغسې کوچنی وي نو تاسې به سوال دا پیدا شي چې د هایفن چیرته کارول کیږي مرګلو موږ ناون لرو ناون ډېر قسمونه لري چې دغه پراپر ناون او کمن ناون میټیریل ناون ابسترکټ ناون کلیکټیو دغسې مثلا کنکریټ هغسې نوره چې یا کوم رقم دي وربل ناون پوزیسیو ناون مثلا یا سینګولر ناون پلورل ناون کاونټیبل ناون انکاونټیبل ناون چې هغه بیا په کیسونو کې په څومره دي په هغه په جینډرز کې په څو قسمه دي هغې جزئیاتو ته نه داخلیږو خو یو ناون موږ لرو د کمپاوند ناون نامه باندې صحیح دی کمپاوند ناون کمپاوند ناون دې ته وایي چې مرکب نو مرکب کمپاوند ناون یا اسم مرکب یا مرکب نوم نو مرکب د نوم نه معلومه ده چې مرکب دې ته وایي چې د دوو یا څو اسمونو څخه کله چې یو اسم په خپل ترکیب کې دوه یا څو اسمونه وجود ولري په خپل ولري نو هغې دپاره کمپاوند ناون کارول کیږي نو کمپاوند ناون موږ بیا په درې قسمه لرو درې قسمه موږ دغه کمپاوند ناون هم چې تقسیم کو د انګلیش د ګرامر له طریقه البته دا هم په درې قسمه دی چې یو ته مثلا سیمپل کمپاوند یایي سیمپل کمپاوند ناون بل ته مثلا اوپن کمپاوند ناون او درې ته مثلا هایفینیټډ کمپاوند ناون هایفینیټډ دغه دی بل چې د مرګلو هایفینیټډ کمپاوند ناون یا اوپن کمپاوند یا سیمپل کمپاوند ناون نو موږ اصلا چې هایفن مو موضوع دی هایفن دی نو موږ هایفینیټډ کمپاوند ناون باندې خبرې کوو سیمپل کمپاوند ناون باندې خبرې نه کوو مثلا سیمپل که زه درته وایم چې کپ بورډ کپ یو نوم دی بورډ بل نوم دی دا دواړه سره یو کپ بورډ یو نوم یې تشکیل کړی دی دا کمپاوند ناون مثال که داسې وکړو خو سیمپل دی وصل راغلی که دا انګلیش موږ وایو چې یو نوم دی او ټیچر بل ناون دی صحیح دی خو دا اوپن دی اوپن په دا معنه چې منځ کې وګوره یو سپیس شته اوپن دی منځ کې نو دغه اوپن کمپاوند ناون انګلیش ټیچر یعنی د انګلیسي استاد هی از مای انګلیش ټیچر هغه زما د انګلیسي استاد دی نو دغلته مثلا یو ناون پلس ناون از ایکوال ټو
compound noun یا noun plus noun equals compound noun نو تاسو کوئ شئ English teacher د open compound noun hyphenated compound noun دغه راځي چې hyphen ولري چې شی ولري hyphen ولري څنګه مرګرو اوس درته وایم ښه هیڅ خبره نشته موږ مرګرو که تاسو فکر وي چې ډیرو مواردو کې زه وایم چې full time full time وګورئ دا مثلا hyphen که زه چې part time زه وایم چې brother in law چې شی brother in law وګورئ دا ټوله hyphen استفاده کوي دغه مرګرو د hyphenated compound noun دی ځکه چې لا یو noun دی brother بل noun دی که sister in law brother in law father in law mother in law son in law مثلا daughter in law کوم in law ګډه شونه چې دي دغه د hyphen دلته کارول کیږي نو یا full time یا part time مثلا دغسې که تاسو کولی شئ چې دلته hyphen وکاروئ او دې تر څنګ مثلا ځینې مواردو کې تاسو که ووایئ چې زه وایم چې four door car څلور دروازې موټر یا څلور دروازې موټر تاسو کولی شئ چې four door یعنی کله چې تاسو hyphen وکاروئ تاسو بیا جان نشئ کارولی four doors نشوي نو دا ګرامر نګاه تاسو four door car مثلا I have a four door car لا دغسې ویلی شئ نو په دې اساس باندې مرګرو یا وایم چې 16 years old kid ها مثلا he is یا 14 years 14 year old مثلا kid یا 14 year old boy یا girl صحیح شو نو دا 14 hyphen year hyphen old وګوره یا بادرې نو دا hyphen دی مرګرو دا boy 14 year old boy دا معنا چې 14 کلن هلک څه معنا 14 کلن هلک دې په مرګرو موږ کولی شو چې په کمپاوند ناون کې د hyphen نه استفاده وکړو یعنی دغه کارول کېږي په کمپاوند ناون کې ما درته ویلې چې اسم مرکب یا مرکب نوم هغه ته ویل کېږي چې په خپل تشکیل او ترکیب کې حد اقل کم از کم دوه اسمونه وجود ولري که ډېر وي فرق نه کوي خو کم از کم دوه به وي نو دې دپاره موږ دغې ته کمپاوند ناون کېږي او د کمپاوند ناون ترمنځ بېلتون دپاره موږ hyphen کاروی شو ښه مرګلو یو بل شي ته راځم چې هغه پرانتیسیس دی چې شی پرانتیسیس اوس به د پرانتیسیس باندې موږ خبرې وکړو چې دا چې شی دی نه پوهېږم چې دیارلسم یا څوارلسم هر څه چې پرانتیسیس صحیح شو مرګلو دا چې شی دی دا دغه شی دی دغه بریکټس د قوسونه داسې قوسو ته ورته شکل دې ته وایي چې پرانتیسیس دا پرانتیسیس د څه شي دی پرانتیسیس د څه شي دپاره کارول کېږي پرانتیسیس یا دغسې راوند بریکټس هم چې ورته وایي دغه لیندی تقریبا قوسونه چې موږ ورته کې دا د څه دپاره کارول کېږي مرګلو دا په انګلیسي کې په پښتو کې په هره بله ژبه کې ښه دا د دې دپاره کارول کېږي چې دې کې یو وضاحت لیکل شوی وي یا نوره تفصیل دی یو شي لیکل شوی دی هغې دپاره کارول کېږي لا وضاحت یو بخی ما ویډیو اوس ولیده 1 ساعت او 18 دقیقو ته رسېدلی دی خو خیر زه به ډېرې خبرې له خلاصه کړم نو مرګلو دا د لا وضاحت دپاره د لا تشریح دپاره یا ځینې مواردو کې ضرورت وي چې یو شی لا واضح شي نو د هغه لا وضاحت دپاره تاسې کولی شئ چې پرانتیسیس یا دغه لیندی یا کوچنی قوسونو کې هغه وکاروئ مثلا زه وایم که زه وایم چې شاکر دلته زه واچوم who is my second eldest brother مثلا Shakir, who is my second eldest brother, got married. Shakir واده وکړو دا اصلا داسې دی مرګلو زه دلته یو داسې هغه واچم Shakir got married
جمله داسې دی چې شاکر got married، شاکر واده وکړو، خو دې په خاطر چې مرګلو ته لا واضح شي چې د شاکر کوم یو دی، نو ته چې شاکر who is